سلامونه دوستانو په ای آی باندې به لانګ ویډیو مونږه څنګه جوړو او ډاکومنټري ویډیو کوم ویډیو چې تاسو ته په سکرین راځي دا قسمه ویډیوګانې به مونږه څنګه فری جنریټ کوو. مغل بادشاهانو څنګه په پورا هندوستان باندې خپل بادشاهت او تسلط قائم کو. مغل کم چې په پورا هندوستان باندې قابض شو، آیا هغوی د پښتونخوا په سیمو باندې حملې کړې دي او د پښتونخوا کمی سیمې هغوی قبضه کړې وي؟ مغل سلطنت کم چې په پورا هندوستان باندې د هغوی حکومت او نن هم په هندوستان کې د هغوی د بادشاهۍ نښې نښانې موجودې دي. هغوی څنګه په پورا هندوستان باندې خپل حکومت وکړ. ویډیو په ای آی جوړه ده. نو دوستانو همدا قسمه ویډیوګانې به مونږ په خپل موبایل کې فری څنګه جنریټ کوو، دا ټولز به مونږه څنګه استعمالو، د دې ویډیوګانو د جوړولو مکمل A to Z فری طریقه درته درخایم. خو د ټولو نه مخکې که تاسو زما د یوټیوب په چینل باندې نوي یې نو برای مهرباني زر تر زر زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. زه د خپل موبایل سکرین طرف ته A to Z دا اسانه طریقه کار درته درخایم چې څنګه دا قسمه ویډیوګانې جوړیږي. دوستانو د ټولو نه مخکې به تاسو چیټ جی پی ټي ته لاړ شئ. دوستانو کله چې هم تاسو دا قسمه ویډیوګانې جوړوئ نو د دې قسمه ویډیوګانو دپاره د سټورۍ ضرورت دی او بیا هغه سټوري چې کوم ده نو سینز یا فرم ته به تاسو کنورټ کوئ. نو دا ټول کار به موږ په چیټ جی پی ټي باندې کوو. څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې په نظر راځي چې زه یو شارټ سټوري جوړوم د مغل امپایر کوم چې مغل سلطنتو د هغه په باره کې. نو چیټ جی پی ټي به ماته په 2 سکندو کې چې زما کومه سټوري ده هغه به بالکل پرفیکټ انداز کې تیاره شي. څنګه چې تاسو ته په سکرین په نظر راځي چې د مغل سلطنت چې کوم آغاز و هغه په کوم ځای کې شوی و، بیا د مغل سلطنت زوال څنګه وشو. نو A to Z په دې سټوري کې به تاسو هر یو سیز تاسو ته چیټ جی پی ټي درکړي. اوس دوستانو د دا سټوري چې کوم دی نو دا به مونږه سیمپل پرمپټ ته کنورټ کوو. د دې لپاره به سیمپل دوستانو تاسو ته په آسک چیټ جی پی ټي چې دا کوم مین ډیشبورډ دی په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دا به سیمپل تاسو ولیکئ چې پرمپټ پورته ولیکئ. د پرمپټ نه بعد تاسو کتای شئ چې تاسو سټوري چې کوم ده نو هغه به مکملي پرمپټ ته کنورټ شي. اوس تاسو په دې ځای کې کتای شئ زما چې کومه سټوري و نو هغه بالکل پرمپټ ته کنورټ شوه. د پرمپټ مطلب دا دی چې چیټ جی پی ټي بیا تاله په دې کې سینز ایډ کړي چې لکه څنګه تاسو چې کوم د ویډیو شوټینګ څنګه کیږي، د کیمرې سینز به کوم ځای کې وي، یعنی مکمل چې کوم فلم دی نو هغه به تاسو ته په دې پرمپټ کې چیټ جی پی ټي جوړ کړي. او سیمپل اوس به په دې ځای کې دا تاسو چې دا کوم پرمپټ دی د دې نه به یو سین مونږ رااخلو او دا به مونږ وډو په هغه ځای کې به کاپي کوو کوم ځای کې چې ویډیو جوړیږي. نو سیمپل په دې ځای کې چې زما اولنې کم سین دی د کوم نه چې دا کرخه ما چاپیره کړه نو دا زما اولنې سین دی، مطلب دا چې دا زما یو پارت دی او دا به زه وړم او په د دې نه به زه ویډیو جوړوم. دا د مزې یو ویب سایټ دی، دا به تاسو د یو پرمپټ 4 سینز درکوي چې تاسو کوم سینز خوښیږي نو هغه تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولی شئ. او بل دا چې تاسو سینز خوښ نشي نو تاسو هغه ری جنریټ کولی هم شئ. او بل دا چې دا کریډټ چې کوم دی نو دا ختمېدو والا نه دی، په دې کې ډیر زیات کریډټ دی. د دې لپاره به سیمپل دوستانو تاسو په خپل موبایل کې ګوګل ته لاړ شئ او په ګوګل کې به تاسو سرچ وکړئ میټا ای آی. دوستانو که تاسو سره د میټا ای آی اپلیکیشن وي نو تاسو د میټا ای آی هغه اپلیکیشن د خپل موبایل نه ریموو کړئ او تاسو سیمپل په ګوګل کې سرچ وکړئ د میټا ای آی. په ګوګل کې چې کوم ډیشبورډ دی په هغه باندې تاسو کلیک وکړئ. اوس دوستانو سیمپل د دې اسانه طریقه ده تاسو د خپل فیسبوک سره کنټینیو کولی شئ. د دې اکاونټ تاسو نشئ جوړولی نو سیمپل تاسو په کمنټ کې وایئ، انشاءالله د دې طریقه به درته هم در وښایم. نو دا به تاسو ریډایرکټ کی کروم ته. سیمپل دوستانو دا به زموږ سره اوپن شي او تاسو ته به سیمپلی دا قسمه ډیشبورډ اوپن شي. اوس دوستانو دې ځای ته تاسو سیمپل کار کوئ. کوم چې اولنې زموږ کوم پرمپټ کوم چې په چیټ جی پی ټي کې موږ تیار کړی نو هغه به موږ په دې ځای کې پیسټ کوو. د دې لپاره به دوستانو سیمپل تاسو څه کوئ چې د ټولو نه اول به تاسو واپس لاړ شئ خپل چیټ جی پی ټي ته. سیمپل زه ځم او په چیټ جی پی ټي کې چې زما کوم پرمپټ کوم اولنې سین تیار شوی و نو هغه سینز به اوس زه اخلم را کاپي کوم به او په دې ځای کې به زه هغه سین پیسټ کوم. دا دوستانو په چیټ جی پی ټي کې زما چې کوم اولنې کوم سین دی نو هغه تاسو ته په نظر راځي، په دې به زه فریس کم او دا به زه اولنې چې کوم سین دی هغه به زه کمپلیټلی کاپي کم دوستانو. او د دې ځای د کاپي کېدو نه بعد به زه دوباره لاړ شم او په میټا ای آی کې به دا زه پیسټ کم. دوستانو سیمپلی په دې ځای کې چې زما کوم سین و کوم چې زما پرمپټ و هغه په دې ځای کې سیمپل ما
په دې ځای کې پیسټ کو. اوس دوستانو په دې ځای کې څه دي چې سیمپل طریقه کار دی، بالکل څه ټیکنیکل ټرمز دې ځای کې نشته، خو صرف د چیټ جی پی ټي نه کاپي کول دي کوم سټوري یا چې کوم ستا پرمپټ دی او هغه په دې ځای کې سیمپل پیسټ کول دي او په ایرو باندې کلیک کول دي. کریډټ لا تعداد دي دوستانو. سیمپل په ایرو باندې چې ما کلیک وکړو نو په دې ځای کې زما چې کوم سینز دی د هغه جنریټ کېدل به شروع شي. تاسو ته ما په سٹارټ کې ویلیو چې دا به تاسو ته د اولنۍ چې تاسو کوم یو پرمپټ په دې کې پیسټ کړئ نو د هغه به تاسو ته څلور مختلف سینز تیاروي چې تاسو کوم یو سینز خوښ شي نو هغه تاسو ډاونلوډ کولی شئ یا څلور واړه سینز هم تاسو ډاونلوډ کولی شئ. که فرض که دا تاسو خوښ نه وي نو دا تاسو ریجنریټ کولی هم شئ. سیمپل دوستانو دا تاسو ته په نظر راځي چې زما څلور واړه چې کوم سینونه دي هغه تیاریږي. دوستانو په دې ځای کې تاسو دننه په دې کې چینجز هم کولی شئ، ایډجسټمنټ پکې هم کولی شئ او په دې ځای کې تاسو په دې کې میوزیک هم ایډ کولی شئ. اوس دوستانو تاسو ته په سکرین په نظر راځي چې زما د اولني چې کوم پرمپټ و کوم چې یو پرمپټ ما پیسټ کړی و د هغې پرمپټ ما ته څلور چې کوم سینز دي نو هغه تیار کړ. دا بالکل فری دي. بل دا چې دا انلیمیټډ کریډټس دي، لکه مطلب دا چې نور چې کوم ویب سایټ دي نو په هغه کې ته لیمیټډ ویډیوز جوړولی شي یا 10 ویډیو جوړه کړي یا 10 ویډیوګانې جوړه کړي، د هغه نه بعد ستا بیا په هغه اپلیکیشن یا هغه ویب سایټ کې ستا ویډیو نه جوړیږي. خو په دې ځای کې ته انلیمیټډ ویډیوز جوړولی شي. نو دوستانو په دې ځای کې تاسو کتلی شئ چې زما چې کوم اولنۍ ویډیو ده نو هغه جنریټ کېږي. لږ شان لوډینګ په دې ځای کې تاسو به انتظار کوئ، ولې چې دا ویب سایټ چې کوم دی نو په دې باندې یو خود انټرنیټ هم ډېر سپیډلی غواړي او بل دا چې تاسو به په دې ځای کې دې ته لږ شان ویټ کوئ. کله چې دا ویډیو جنریټ کوئ نو لږ شان ټایم چې کوم دی هغه ضرور اخلي. نو اوس دوستانو تاسو ته په دې ځای کې په نظر راځي زما چې کوم اولنی سین دی هغه بالکل ریډي شو او د ډیمو دپاره دا ماته وښو چې یاره ستا چې کوم سین دی هغه تیار شوی دی. اوس په دې کې ته چینجز کول غواړي نو په سایټ کې تاسو کتلی شئ چې ایډ میوزیک دی، په دې کې ته میوزیک ایډ کولی شي. که فرض کا دا ته وایس اواز لګول غواړي په دې باندې نو تاسو کتلی شئ. که تاسو په دې باندې بل ساوند چې کوم دی هغه لګول غواړئ نو ایډ میوزیک باندې تاسو کلیک کولی شئ. یا که فرض که تاسو دا ډاونلوډ کول غواړئ نو په ایرو باندې به کلیک وکړئ او سیمپل په ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ. بل دا چې لاندې تاسو کتلی شئ چې 1 2 3 4 یعنی څلور چې کوم سینونه دي نو هغه په دې ځای کې ریډي دي. اوس څلور واړه ته چیک کولی شي، په دې ځای کې کتلی شي هر یو ډیمو تا ته بالکل فری درښایي او په دې ځای کې چې ستا کم سین خوښ شي هغه ته ډاونلوډ کا. که فرض که څلور واړه سین ستا خوښ شي نو ته څلور واړه ډاونلوډ کا. که فرض که ته وایې چې یاره په دې سینز کې زما یو سینز هم نه دی خوښ نو ته په دې کې چینجز کولی شي. سیمپل چې کوم پرمپټ دی په هغه باندې ته کلیک وکړه او په دې پرمپټ کې چې کوم دی نو ته د ځان نه ایډجسټمنټ کولی شي. لکه مطلب دا چې یو سین ورکه ستا پکې یو سین خوښ نه دی نو د خپل ځان نه ماته دا سین نه دی پکار، ماته دا سین داسې پکار دی نو په انګلیش کې ته په سین باندې کلیک وکړه او په هغه ځای کې هم ته چینجز کولی شي. بل دوستانو اوس په دې ځای کې زه په ډاونلوډ باندې کلیک وکم او زه چې کوم اولنی سینز دی هغه به زه په خپل موبایل کې ډاونلوډ کم او څنګه چې تاسو ته په نظر راځي چې زما اولنی سین چې کوم دی نو هغه ما ډاونلوډ کو. اوس دوستانو په دې ځای کې سیمپل طریقه کار دا دی چې تاسو به لاړ شئ دوباره چیټ جی پی ټي ته او تاسو چې کوم دویم سین دی په پرمپټ کې چې تاسو لکم دویم سینز درکړئ نو تاسو به دویم نمبر سینز چې کوم دی هغه به راوړئ او سیمپل په دې ځای کې به تاسو پیسټ کړئ او په ایرو باندې به کلیک وکړئ او هغه به تاسو ته بیا څلور سینز تیار کړي. په هغه ځای کې دا څلور سینز که تاسو خوښ یې هغه به ډاونلوډ کړئ. سیمپل بیا چې کوم دریم نمبر تاسو څه کوم پرمپټ دی بیا به هغه تاسو راوړئ په دې ځای کې به پیسټ کړئ نو دغه شان تاسو چې کوم ټوټل سټوري ده تاسو چې څومره سینز دي نو هغه به تاسو یو یو د چیټ جی پی ټي نه را کاپي کوئ او په دې ځای کې به پیسټ کوئ او په دې ځای کې به تاسو ته دغه شان سینز تیاریږي او دا سینز به تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کوئ. اوس به په دې باندې مونږ اواز څنګه لګو او د دې دپاره به مونږ سیمپل لولنۍ خبره خو دا ده چې په چیټ جی پی ټي کې به بیا د دې دپاره مونږ ووایو چې دا سټوري اوس مونږ ته یعنې په دې ځای وایس اوور کول غواړم. سیمپل په پښتو اردو کې به تاسو چیټ جی پی ټي ته ووایئ د دې دپاره ماته کهاني جوړه کړه، هغه به تاسو ته پوره کهاني تیاره کړي او هغه کهاني به بیا ته راواخلي او د هغه نه به ته وایس جوړئ. دوستانو په ای آی باندې به زه د دې خپلې ویډیو دپاره وایس څنګه جوړم نو دوستانو په سکرین چې دا کوم تمنیل تاسو ته په نظر راځي د یوټیوب اټومیشن په باره کې ما کمپلیټ یو ویډیو جوړه کړې ده او زما د یوټیوب په چینل باندې موجود ده. دوستانو تاسو ویزټ وکړئ، په دې ویډیو کې تاسو ویډیوګانې هم جوړولی شئ. که په دې ویډیو کې تاسو په کوم څیز نه پوهېدل نو انشاءالله امید در کوم چې تاسو دغه ویډیو وکته نو په دغه ویډیو کې هم تاسو خپلې ویډیوګانې جوړولی شئ. بل دا چې په دغه ویډیو کې تاسو ای آی وایس
وایس څنګه به جوړوئ. نو دوستانو په دغه کې پوره طریقه کار موجود دی، تاسو هغه ویډیو وګورئ. په هغه ویډیو کې تاسو په چیټ جی پی ټي کې چې کومه سټوري جوړیږي بیا د هغې سټورۍ نه وایس به موږ څنګه جوړو، نو په هغه ویډیو کې د پوره طریقه کار موجود دی. تاسو دا ویډیو وګورئ، د دې ویډیو نه بعد به تاسو خپل وایس بیا جنریټ کولی شئ. نو دوستانو دا و نننی ویډیو، که ویډیو د باندې خلک لیدلی وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، ولې چې په دې چینل به تاسو ته د یوټیوب په باره کې د اے آی په باره کې معلومات به تاسو ته بالکل فری میلاویږي. هر یو څیز به تاسو ته فری ایکسپلین کوم. نو په بله ویډیو کې به ملاقات کیږي. د الله په امان.